10 کاله وشو 8 کاله وشو ولی الله وایي چې زما پلار زما تاسو نه دی کړی. ګوره ولی الله 10 کاله 8 کاله خو ستا وشو کنه تا خو د پلار په ویډیو نه جوړه کړې نه د پلار د بې عزتۍ کوشش کړې خو تا له یو 2 روپۍ راړې پیسې دله راړې نو پلار پسې د ویډیو جوړه کړه. ملګرو ستاسو به خیال وکنه ولی الله یو ویډیو کړی او په هغې کې ویل چې زما 10 کاله وشو زما چا تپوس هم نه کاوه وایي نه زما پلار تپوس کړلی نه زما ترونو نه خپل خپلوانو وایي چې کله ما سره پیسې وشوې زه مالداره شوم نو اوس وایي زما ډېر زیات خپلوان هغه را پیدا شو او ما ته چې کوم دی اوس سپورټ راکوي. وایي زه چې کوم دی د دې خپلوانو نه کال اوچتوم نه دې ورسره ما رابطه کړله. زه به تاسو ته وایم ولي الله پخوا تقریبا 3-4 کاله مخکې ویډیو کړی و په هغې کې ویلي چې پلار ما ته وایي چې ته دا غلطې خبرې مه کوه او که دا خبرې ته کې نو مونږ سره رابطه مه کوه. وایي ما بیا داسې چل وکړو خپل پلار او مور چې دی ما بلاک کړو د هغو سره ما تقریبا 3 کاله رابطه نه ده کړې. نو داسې یو زوی چې هغه مور او پلار دونه په کوشش سره لوی کړي هغه راولګي د مور او پلار کم نافرمانه چې دی هغه وګرځي او بیا مور او پلار چې دی هغه بلاک کوي. اوس چې کوم دا مختلف قسم خلک په ویډیو جوړوي نو ما غوښته چې زه هم یو ویډیو جوړه کړم او کوم کتونکي چې دی هغو سره شریک کړم یعنې په سر کې هم تاسو دا یو ویډیو وکړه خو دا د ولي الله پلار نه دی. خلک چې کوم دی هغه رالي او دا ویډیو شیر کوي او وایي چې آیا ولي الله کوم پلار چې دی هغې بیان راغلی او دا قیصه کوي. نو دغه لنډ شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله. بل ویډیو کې ملاوي والله حافظ.